افراد اداري پرستیان او د هغې منصوبینو همدارنګه زموږ ځوانانو مشرانو لیکوالانو او شاعرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن تاسو ټولو ته چې د لرې ځایونو نه تشریف راوړی دی او دلته راغلي د ننګرهار ولایتي ادارې او د نظامي شورا او همدارنګه د ننګرهار د پتمنو غویرو او بادشاهانو ولسونو لخوا تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی ځای لري چې د جلال النواب جمهور رئیس صاحب نه مننه وکړم چې سږ کال یې د استقلال د سلنې کلنې په مناسبت او همداشان د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت باندې یو پراخه پلان یا هدایت ټولو خلکو ته ورکړی و چې دا زموږ ملي مراسم دي او په ملي مراسمو کې ټول ولسونه باید برخه واخلي. دا د یوې ادارې پورې دا د حکومته پورې دا تړلې نه ده بلکې دا ملي مسایل دي او ولسونه په دې کې برخه واخلي. نو زه ډېر خوښ یم چې د ننګرهار باشاهانه ولسونه فرهنګپاله ولسونه چې همیشه یې د استقلال یا د خپلواکۍ کلیزه دلته ډېرو په شاندارو مراسمو باندې لمانځلې ده. سږ کال یې د نورو کلونو په پرتله ډېر توپیر لري او د جلال آباد ښار او ولسوالیو کې پوره تدابیر ورته نیول شوي دي او لکه مخکې چې یادونه وشوله د 100 ورځو راپدې خوا چې تقریبا په 3 ورځې پاتې دي موږ بېلابېل پروګرامونه درلودل او مهمه مسله دا ده چې ننګرهار کې باید د افغانستان د نورو سیمو نه ښه ولمانځل شي ځکه چې غازي امان الله خان مقبره هم په ننګرهار ده. نو دا عموما حق لري چې څومره یې ښه ولمانځو هماغومره زموږ او ستاسې ملي احساس پورته ځي
کېږي او د خپل وطن او خلکو سره مینه پیدا کېږي. زه چون شاعر نه یم، په شعر باندې ډېر نه غږېږم، خو شاعران، لیکوالان ټول د ولس په بیدارۍ کې، د ولس په خدمت کې او ولس ته یو تګلوری ورکول خاص رول دی. متاسفانه چې څلوېښت کاله جنګ ډېر اوږد جنګ، زموږ ټول ادبیات، زموږ هغه طرز برخورد دا ټول جنګي دي. نو موږ څنګه کولی شو چې دا په یو سوله ییز ادبیاتو باندې بدل کړو؟ نو دا ستاسې د شاعرانو، د لیکوالانو دنده ده او خلک داسې خدمت ته راوبلو چې هر سړی مالکیت د دې ملک وکړي. چیرې موږ مالکیت د دې ملک وکړ، د خپلواکۍ یو معنا دا ده چې بیا موږ کولی شو چې د ټولو داخلي او بهرني فشارونو او د تخریب او تهدید نه دا ملک وساتو. ځکه که موږ پخپله دا کار وکړو، 40 کاله وشو د شرق و غرب، د عرب و عجم پیسې هم راغلې، قواوې هم راغلې، بیا هم مشکلات راغلي. او علت یې دا دی چې موږ پخپله هغسې اراده د جوړولو هم در کړی. نو که چیرې موږ پخپله اراده د جوړولو وکړو، هېڅوک بیا په موږ کې ګوتې نشي وهلی. زه په کراتو مې دا خبره کړې ده چې هوښیار ملتونه هغه دي چې د بل چا جنګ خپل کور ته رانوړي. هوښیاره کورنۍ هغه ده چې د بل چا جنګ خپل کور ته رانوړي. نو په دې کې د شاعرانو او د لیکوالانو رول ډېر زیات مهم دی. او دا خدمت داسې یو شی دی چې ولفت صاحب وایي چې یو څوک ځانقدم په حالت وي او ډېر تږی وي، نو دې ته یو څوک اوبه ورکړي او هغه اوبه وڅښي، خو د دې نه وروسته دا خپل ساعت د لاسه ورکړي اما ونه پېژني چې دا خدمت چا وکړ، چا ما سره مرسته وکړه. یا فرضاً یو سړی لوند دی، د یو ویالې نه نشي تېرېدلی، مګر یو سړی راځي د لاس نه یې نیسي او دغه ویالې نه تېروي، اما هغه کتلی نشي او نه پوهېږي چې چا ما سره دا مرسته وکړه. نو موږ داسې خدمت ته دلته ضرورت لرو چې هغه د نوم و نشان په خاطر نه وي، هغه صرف زموږ د وطن د آبادۍ په خاطر وي، د خلکو د سوکالۍ په خاطر وي او یو مثبت فکري تغییر راشي. مثبت فکري تغییر ولې ځکه زه داسې دا زیات تاکید کوم چې که موږ فزیکي حجم آبادي وکړو او فکر زموږ جوړ نه وي او د هغې نه سمه استفاده نه شو کولی، هغه سم ساتلی نه شو، هغه سم چې جوړ کړي دي هغه ته خراب نه شي. نو په دې کې د ولسونو رول په ټولو ساحو کې، که هغه امنیت دی، انکشاف دی، پاکي د ښار ده، او د یو بل سره د خدمت په ساحه کې ده، دا د ټولو شریکه وظیفه ده. دا یوازې د حکومت دنده نه ده چې هر څه وکړي، دا ولسونه دي چې خدمت کولی شي. حکومت یوازې چوکاټ برابرولی شي. نو زه خوشحاله یم چې د ننګرهار ولسونه اوس د بل هر وخت نه زیات خپلو ستونزو ته متوجه دي. کوم امنیت چې په ننګرهار کې رامنځته شوی دی، دې کې شک نشته دی چې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خدمت کوي، خو دا د ولسونو حمایت دی. که ولس حمایت ونه کړي نو یوازې امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره به ډېره ستونزمنه وي. نو زه د ننګرهار د ولسونو نه مننه کوم. په آخره کې زه د اتوا د ادارې نه مننه کوم چې د نن ورځې د مشاعرې بندوبست یې کړی و. نو زه زیاته مننه کوم. مولوي صاحب د عبدالله صاحب ته تشریف راوړی دی او په آخره کې زه د ټولو امنیتي او دفاعي قوتونو نه چې نن همدا اوس ساعت زموږ او ستاسې په سنګرونو کې دي، زموږ او ستاسې په پوستو کې دي، په محلاتو کې دي او په سخته ګرمۍ کې دوی خپلې دندې اجرا کوي او لومړۍ درجه اطلاعات دي چې ټول په خپلو دندو باید موجود وي او زموږ او تاسې لپاره یو مطمئن امنیت تامین کړي. دښمن ډېرې هلې ځلې وکړلې په ننګرهار کې چې د خلکو ژوند خراب کړي، اما خوشبختانه چې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه فعاله دي،
شپه ورځ زحمت وکړي او دا نن چې موږ تاسې دلته ناست یو دا هم د دې د حلقلو مسله ده موږ ټول باید یې مننه وکړو نو زه بیا هم د تاسې ټول نه مننه کوم چې په دې مشاعره کې تاسې برخه واخیستله شاعران به ښه شعرونه ووایي او لکه مخکې کې اشاره وشوله ښه دا ده چې ولس مو یو مثبت مسیر ته ساتي د یو جنګي ماحول نه سوله ییز ماحول ته او د تاسې نه مې همدا امید دی چې د اتم شپږم د اسد باندې د دوشنبې ورځ ده د ټول ننګرهار ولسونه که په جلال آباد کې دی او په ولسوالیو کې په پراخه کچه برخه واخلي او کوم ترتیبات چې نیول شوي دي زه تاسې نه هیله لرم چې ټول دعوت هستئ راشئ برخه پکې واخلئ څومره چې زموږ ملي احساس دلته ځي هماغومره موږ د ثبات د امن او سوکالۍ خواته نو ژوندي دې وي د افغانستان ولسونه تل دې وي افغانستان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته زموږ هېواد لرغونی تاریخ لري 15,000 کلن تاریخ لري او د ویاړ خبره ده چې نن موږ او تاسو د خپل هېواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه د دې مشاعرې مالي ملاتړ د اترا محترمې ادارې کړی دی زه ترې مننه کوم د ولایت مقام نه هم مننه کوم چې د دې مشاعرې په اړه یې زموږ رهنمایي وکړه د درنو شاعرانو مننه کوم چې په خپل راتګ سره دا مشاعره رنګینه کړه او د ګډونوالو مننه کوم چې په تشریف راوړلو سره یې موږ ته ویاړ رابخلی دی خپلواکي مو شریک باران دی ازادي ده چې ژوند کوو ازادي ده چې د دغې فضا څخه آزاد اکسیجن ترلاسه کوو ازادي او خپلواکي ده چې په خپلو لاسونو مزدوري کوو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو بچو ته ګټو د دغه ولایت په زړه کې دا منور او مخور انسان پروت دی نن زه دلته د هر ننګرهاري او جلال آبادي په سترګو کې د غازي بابا عکس ګورم سر کې امان امان نه مخکې مې اتل ولیکه د ازادۍ په نوم کتاب کې مې سوزل ولیکه هغه د مینې لیک کې خپل بلا توصیف کړی و هغه د مینې لیک کې خپل بلا توصیف کړی و ما ځان افغان او هم په دواړو پښو شل ولیکه زه ماشوم چې مې پلار له لاسه کلک نیولی ویل یې ما سره زما په کار کې مرسته کوه ځکه چې تا باندې مې لاس ډوب کړي ما به لیدل چې مې همزولي ډله ډله له مکتبه وروسته لرې باغونو ته مېلو لګوي ما به له ځان سره په زړه کې ویل عجیبه ده چې د پلار سره په غم کې اوسم بیا به مې پلار ته ویل پلار جانه ما ته اجازه راکړه چې زه هم د همزولو په څېر چېرته چکر ووهم خو راته پلار به ویل زوی جانه هغوی بېغمه دي چې خوشې ګرځي زما او ستا په تمه لس پرې د ډوډۍ په انتظار واضح دي ما به ویل پلار جانه سمه ده زه کار کوم اوس چې څه درې لسیزې واوښتلې د شل کلن مهاجرت وروسته چې خپل وطن ته راغلم نو دا یاران مې مسافر بولي او ما ته هم ځان مسافر ښکاري اوس هم همغه د روزګار غم دی خو چې بچي مې یاد شي او زړه مې وغواړي چې کور ته ولاړ شم په خواره خوله د خپل بادار نه اجازه غواړم په غرقېدو دی جنازې دي رهبرانو ولس په غرقېدو دی جنازې دي رهبرانو او ستاسو د بچیو خو مزې دي رهبرانو ولس په غرقېدو دی جنازې دي رهبرانو او ستاسو د بچیو خو مزې دي رهبرانو زمونږ چې ترخې ده ورځې شپې دي رهبرانو زمونږ چې ترخې ده ورځې شپې دي رهبرانو دا ټولې همدا ستاسې ډرامې دي رهبرانو یو ډېرې دې وطن کې هدیرې دي رهبرانو یو ډېرې دې وطن کې هدیرې دي رهبرانو
ښې ډېرې بنګلې دي رهبرانو شرمېږئ به دا ټولې درپسې دي رهبرانو شرمېږئ به دا ټولې درپسې دي رهبرانو قرآن کې چې دا څومره سپارې دي رهبرانو شرمېږئ به دا ټولې درپسې دي رهبرانو قرآن کې چې دا څومره سپارې دي رهبرانو د روس د پاکستان د امریکې دي رهبرانو د روس د پاکستان د امریکې دي رهبرانو دا ستاسې په جیبو کې چې پیسې دي رهبرانو په زړونو ظالمانو شیطانانو کافرانو په زړونو ظالمانو شیطانانو کافرانو خبرې مو له شاته نه خوږې دي رهبرانو په زړونو شیطانانو ظالمانو کافرانو خبرې مو له شاته نه خوږې دي رهبرانو پرون چې تاسې څه ویل یرغل اوس ورته خاندم چالانې راته ستاسې مسلې دي رهبرانو خاطر د پیغمبر وکړئ د الله مې وکړئ خاطر د پیغمبر وکړئ درته زارۍ کوو په سوله کې اختر وکړئ نوی باب پرانځئ آغاز د ړوند سحر وکړئ نوی باب پرانځئ آغاز د ړوند سحر وکړئ زړونو نه شک وباسئ یو په بل باور وکړئ موږ به د شعر په ژبه وغندو روانه جګړه موږ به د شعر په ژبه وغندو روانه جګړه ځئ ملیانو تاسو دا کار له منبر وکړئ ملالو پیغلو جوړې کړي لوپټې بیرغ نه ملالو پیغلو جوړې کړي لوپټې بیرغ نه شازلمو تاسو ترې خولۍ سره څادر وکړئ خولې مو ګنډلې د شهید ته شهید نشئ ویلی خولې مو ګنډلې د شهید ته شهید نشئ ویلی په وطن مړ دی جنازه د دې عسکر وکړئ مننه خولې مو ګنډلې د شهید ته شهید نشئ ویلی په وطن مړ دی جنازه د دې عسکر وکړئ ځوانان ولې د بابا دپاره کار شروع کړئ ځوانانو هلئ د بابا دپاره کار شروع کړئ رایه ورنه کړئ خرچه ټوله د اتمر وکړئ ځوانانو هلئ د بابا دپاره کار شروع کړئ رایه ورنه کړئ خرچه ټوله د اتمر وکړئ که غواړئ وګورئ د خپل ژوندون لنډوکې فلم که غواړئ وګورئ د خپل ژوندون لنډوکې فلم په مازدیګر کې ننداره د زیړي لمر وکړئ مکتب ته تلونکو ټولو لارو کې ګلان وکړئ مکتب ته تلونکو ټولو لارو کې ګلان وکړئ ملي احساس د هر شاګرد ذهن کې کار بیا پرې د غم څپه نازله شوله بیا پرې د غم څپه نازله شوله بیا یې پر شونډو رپېدا راغله بیا یې له سترګو اوښکې وڅڅېدې بیا یې له سترګو اوښکې وڅڅېدې بیا یې په چم کې د باروتو بوی شو بیا پرې د وینو ویالې وبهېدې بیا یوه ځوانه مېرمن کونډه شوله بیا یوه ځوانه مېرمن کونډه شوله بیا ګلالی کوچنی یتیم پاتې شو بیا یوه خور بیا یوه خور نوره بې وروره شوله بیا د یوه چا جنازه پورته شوله بیا د یوه چا جنازه پورته شوله بیا هدیره کې بیلچې وکړنګېدې بیا یې د مړي اوازه خپره شوه بیا د وطن وي یو ساتونکی بچی بیا یو سرتېره شوی ګران بیا یو ملا د چا غلام ښکاره شي بیا مې شهید ته ډېر نومونه ورکړي بیا یو ملا د چا غلام ښکاره شي بیا مې شهید ته ډېر نومونه ورکړي بیا یو ملا یې جنازه نه کوي بیا مې شهید جانان خبرې وکړي بیا مې شهید جانان خبرې وکړي بیا یې پر شونډو رپېدا راشي بیا یې له سترګو اوښکې وڅڅېږي بیا ژړغونې غږ کې داسې وایي
خیر دی زما جنازه مکوئ خو خیر دی زما جنازه مکوئ خو نور په دې وطن کې جنګ بس کړئ زما نه پاتې ګلالي بچي ته یو ښوونځی جوړ کړئ دوی درس ووایئ خیر دی زما جنازه مکوئ خو دا وعده سره کلکه وکړئ چې زما خپلې پښتنې پیغلې ته چې د خیرات کچکول په لاس ورنږدئ بیا مې شهید جانان خبرې بس کړي بیا یې د شونډو رپېدا ورکه شي بیا یې له سترګو اوښکې ودرېږي بیا یو سلمای له مونږه کډه وکړي بیا یو افغان بچی دفاع چتر پرونه د جنګ ورته لمن وهله باور دې وشه نن هماغه انسان سوله غواړي دا راکټونه او بمونه بیا د څه په خاطر دلته رالیږي ورته وایي افغان سوله غواړي دو به ته وایم والي صاحب ته به ډاري وایي چې پیدا به نه کړي بل داسې مرید غوندې سړی چې ژوند قربانوي درنه شهید غوندې سړی پیدا به نه کړي بل داسې مرید غوندې سړی چې ژوند قربانوي درنه شهید غوندې سړی زما لکه حسین معصوم ارمان د سره وژنې په خوا کې یار مه ساته یزید غوندې سړی ته نه یې خو په ژبه مې ستا نوم هغسې دی ته نه یې خو په ژبه مې ستا نوم هغسې دی پوهېږې ژوند مې تریخ لکه زقوم هغسې دی د غم ورېځې خورې دي پر اسمان د زندګۍ مې تیاره دړا مې لورې نامعلوم هغسې دی د غم ورېځې خورې دي په اسمان د زندګۍ مې تیاره دړا مې لورې نامعلوم هغسې دی د جبر قضاوت ورباندې کړې فیصله ده ارمان مې په حالاتو کې محکوم هغسې دی د جبر قضاوت ورباندې کړې فیصله ده ارمان مې په حالاتو کې محکوم هغسې دی نه نه دلته د امن عدالت شګې دروغ دي نه نه دلته د امن عدالت شګې دروغ دي ظالم پاتې ظالم دی او مظلوم هغسې دی نه نه دلته د امن عدالت شګې دروغ دي ظالم پاتې ظالم دی او مظلوم هغسې دی ښایست زما د کلي د بدرنګو لوګو ښکار دی ښایست زما د کلي د بدرنګو لوګو ښکار دی لا اوس هم د اغیارو پرې هجوم هغسې دی سپرلی نه یم خزان یمه مرګي ته ورځ شمارم زړګی مې ویلې لکه موم ته به مورې ګران هېواده په افغانستان یاره ته خو کور د احمد شاه ته خو کور د احمد شاه د میرویس نیکه ذاتګاه ته خو کور د احمد شاه د میرویس نیکه ذاتګاه غزنوي انصاري ګوره غزنوي انصاري ګوره د بلخي ام البلاد د غازي امان مخفنه ګلوهار جلال آباد ته مو مورې ګران هېواده د آسیا په بام دې کور دی د آسیا په بام دې کور دی د نړۍ پام ستا په لور دی د آسیا په بام دې کور دی نړۍ پام ستا په لور دی هر دښمن دې خوار زمین شه چې د وړون چې د ناخاده ته مو مورې ګران هېواده ستا سیندونه شور پرې ژاړي ستا سیندونه شور پرې ژاړي تا ته خپله برېښنا غواړي ستا سیندونه شور پرې ژاړي تا ته خپله برېښنا غواړي هر اغیار کور ته بهېږي هر اغیار کور ته بهېږي مفت اوبو نه ډک څپان ده ته مو مورې ګران هېواده ستا دا دنګ او اوچت غرونه
ستا دا دنګ او اوچت غرونه پکې ښخ یاقوت لرله ستا دا دنګ او اوچت غرونه پکې ښخ یاقوت لرله عبدالله خلیل تل غواړي ستا بېرنګ بیرغ رپانده ته مو مور یې ګران هېواد افغانستان یاده سلام غازی امانا صد سلام غازی امانا کهکشان په څېر درکړی خدای عظمت دی د افغان ولس رښتینې قهرمانه ته د وخت د زبر ځواکونو ماتوونکیه ته د وخت د نړۍ ستر دوی پهلوانه ته د وخت د نړۍ ستر دوی پهلوانه خپلواکي د ځوانۍ د جذبو شور و ای غازي امان الله دومره د زور چې د وخت د زبرځواکونو قافلې دې په ګونډو کړې تا د ټل کلا کړه فتحه چې دا ستا خپلواکي ومني تسلیم شي خو دا خو ستا د افغاني غرور نغمه وه چې دښمن دې په هر غوټ کې په لړزه وه خپلواکي د افغانانو ته ډالۍ کړه د افغان شمله دې هسکه په نړۍ کړه ای د وخت باتور افغان غازي امانه صد سلام تا ته رښتینې قهرمانه د نړۍ شاهان د ټول حقه ویران کړل تا د ننګ مارکه جوړ په ترس جهان کړ د پاریس د ښار ښاروال خود درته وویل غازي ستا د شان سره چې ښایي ډالۍ نشته ځوانه تا ته د پاریس ښار در ډالۍ وي خو پردیو جاسوسانو د پردیو غلامانو ته یې زموږ ځینې جلا کړي ای افغان لوی قهرمانه وصیت دې داسې وکړ چې زه مړ شوم په تابوت کې مې سنبال کړی بیا مې یوسئ خپل هېواد ته ننګرهار کې مې مخ خلوص کړی له کفنه چې خولې د زنکدن مې راته وچې د نارنج د ګل وږمې کا خو بچو دې په څو ځلې وصیت دې داسې وکړ چې زه مړ شوم په تابوت کې مې سنبال کړی بیا مې یوسئ خپل هېواد ته ننګرهار کې مې مخ خلوص کړی له کفنه چې خولې د زنکدن مې راته وچې د نارنج د ګل وږمې کا خو بچو دې په څو ځلې دا ډالۍ کړه بېرته خرڅه ای غازي د جنتي خاورې ګټونکی ای د وخت د زبر ځواکونو ماتوونکیه ستا عظمت ته مو سلام دی حقیقي لوی قهرمانه صد سلام غازي امانه صد سلام کنه دیوالی کوا چې درشم کنه ته کرازی در تبا وګټېږم ته کرازی در تبا وګټېږم ته خوشحالي کوه چې درشم کنه او زما شعرونه ترنم کې وایا زما شعرونه ترنم کې وایا او قوالی کوه چې درشم کنه او چې وې مېلمه شم مېلمه به دې شم چې وې مېلمه شم مېلمه به دې شم خبریالي کوه چې درشم کنه او ځوابه لږ خپلې پښتو ته ګوره لږه سیالي کوه چې درشم کنه دا ملګري وویل چې یو شعر وایه خو زه لنډ لنډ شعرونه وایم ملګرو کې د شمار کړمه عاجل تا نظر ملګرو کې د شمار کړمه عاجل تا نظر مننه چې د یار کړمه عاجل تا نظر حیران یم چې زه د ملایانو کې حساب کړم حیران یم چې زه د ملایانو کې حساب کړم همدوی خو زه کفار کړمه عاجل تا نظر نشه په ډېره نه کوم جانانه ستا منمه نشه په ډېره نه کوم جانانه ستا منمه په سرو شونډو قرار کړمه عاجله تا نظر ماښام کې د شربت په ځای چلم ډک کړه چې درشم روژې درنه خمار کړمه عاجله تا نظر ماښام کې د شربت په ځای چلم ډک کړه چې درشم روژې درنه خمار کړمه عاجل تا نظر
د دې وطن لپاره مې خپل سر په داو کېښی لوپرې ما کې مار کړمه حاجي له تا نظر د دې وطن دپاره مې خپل سر په داو کېښی لوپرې ما کې مار کړمه حاجي له تا نظر دهقان دی ما زه به پکې خپله برخه اخلم دهقان دی ما زه به پکې خپله برخه اخلم پټي درته کوکنار کړمه حاجي له تا نظر خراب ما شرابو کې زمونږ نصیب نشته ځواب ما نسوار کړمه حاجي له تا نظر خراب ما شرابو کې زمونږ نصیب نشته ځواب ما نسوار کړمه حاجي له تا نظر دا مازدیګر مې یو څو کرښې د خپلواکۍ په نامه یو بل سره وتړلې خپلواکي د وږو خېټو مړول دي خپلواکي خلکو ته کار پیدا کول دي خپلواکي خپلې اوبه مهارول دي خپلواکي د دې ډاګو آبادول دي خپلواکي نوي ښارونه جوړول دي خپلواکي د دې هېواد فرهنګ ساتل دي خپلواکي په پوهه ځان سمبالول دي خپلواکي چېرته رڼا ته کېناستل دي خپلواکي په پوهه ځان سمبالول دي خپلواکي پر خپلو پښو باندې درېدل دي خپلواکي چېرته رڼا ته کېناستل دي خپلواکي د یو سندرې اورېدل دي خپلواکي پر مېړنیو ویاړېدل دي خپلواکي خپل وطنه زارېدل دي خپلواکي له خوشحالۍ نه ګډېدل دي خپلواکي د بیرغونو رپېدل دي خپلواکي له خوشحالۍ نه ګډېدل دي خپلواکي د بیرغونو رپېدل دي خپلواکي خلکو کې مینه خپرول دي خپلواکي د نفرتونو ورکول دي خپلواکي کلو کې مینه خپرول دي خپلواکي د نفرتونو ختمول دي خپلواکي ځواب بیا پورته کېدل دي خپلواکي د خپل جانان ته رسېدل دي دا لا څه کې زه پلار پې خفه کوم او نوم یې اخلم اغیار پې خفه کوم نو پښتونخوا نه به تور مخې توبهګار ځي پېژوال به د منظور سره په لار ځي سراسر به یې تمام غرور ښه سراسر به یې تمام غرور راځه چې ورشو لږ نظام وګورو ټوپک سنګر ته یاد په اوږو وړی دی څه خوند نشته دی که دې اوبو وړی دی په تاجیزاتو برابر به وي څه به یې خوړلي که نهر به وي د روغ رنځور به یې پوښتنه وکړو لږ د نږدې نه به یې لیدنه وکړو نو دې منتظر چا ورته ذکر د بهار کړی دی راځه چې ورسو شی به تا ته انتظار کړی دی دا د ځوانۍ رنګین شپې چې په شوګیر تېروي د ازادۍ دپاره سخت د تقدیر تېروي نو بې تمدنه افسران شته چې پرې جبر کوي د خدای رضا به یې ګڼي ځکه پرې صبر کوي نو تا له پکار ده چې د روغ رنځور پوښتنه وکړي چې په خدمت د دې وطن ترېنه مننه وکړي چې د وطن خادمه ګرانه په تا څه تېرېږي چې دا وختونه دې خواږه او که ښه تېرېږي نو لکه د خپلو بچو غږ په هر سرباز وکړه بیا سرو لمبو ته په وردان کې بیا آواز وکړه دا افغانان دي د وطن فضا رنګینه غواړي دا ستا د سترګو نه قربان شم تا نه مینه غواړي نو د خپل ساتونکو په سر ګوره تجارت مه کوه د خپل ساتونکو په سر ګوره تجارت مه کوه دا شعر مانا لږ دغه شو پخوانی شعر خو دا به ویمه چې هر یو مشر د وطن ته احترام کوم یو لاس نه په دوه لاسي ورته سلام کوم خزان وهلی پاڼې پاڼې ګلستان جوړ کړئ د خدای دپاره نور دا ګران افغانستان جوړ کړئ دا اورېدونه نړۍ سلام کلیزه د ټولو هېوادوالو ته د ډېره ډېره مبارک وایم زه غواړم تاسو ټول درنو دوستانو ته یو د وطن ترانه ووایم خواري او فلاکت وطنه لرې غواړو وطنه لرې غواړو چارې د جهالت وطنه لرې غواړو وطنه لرې غواړو رشوت او
لزغي زغي تطلب برباشو تزمن دستور تزفكوري خوروري 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 نمري إشتوك أغانسينا تساسا بيتا موجود صف دنیا نم عشق اغان سینہ کے ساتھ بیلتا موجود صف دنیا استعبر رہیر پاکت زلان داز زندر دوالا دبا مرسل ملالي بشوري خوروري 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 دبا مرسلي جتري ملالي بشوري خوروري 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 واخبر شيشي برهرنا بعني بولانا وجبتي بغزاشي بهارا गुलिस्तान आवाज़ी दिल अनोखे सफर खामोरे खामोरे तेरे सासरो
زبيخي يمود جوان زبيخي يمود جوان استاذ غمارو استاذ غمارو كسر كما استاذ غمارو كسر كما لو ما خلصنا كسر كما لو ما خلصنا كسر كما یو څو ورځې به شور وکړي قلار بشي باچا یو څو ورځې به شور وکړي قلار بشي باچا دا خلک لیوني دي خو په لار بشي باچا یو څو ورځې به شور وکړي قلار بشي باچا دا خلک لیوني دي خو په لار بشي باچا یو یو دی خو که یو شي نو لښکر بشي پښتون یو یو دی خو که یو شي نو لښکر بشي پښتون یو یو دی خو که یو شي نو بنډار بشي باچا دا زوی مې نوکري غواړي سرخوځی دی جناب دا زوی مې نوکري غواړي سرخوځی دی جناب دا زوی مې ډېر ښه مقل دی هوښیار بشي باچا ستا کور دی ستا کور خو په کار نه دی غیر آباد پردیس ستا کور دی او ستا کور خو په کار نه دی غیر آباد څو کاله به نور اخلي تیار بشي باچا غزل وایم چې دا خلک ګورې څومره ناروا کوي لګیا دي دا خلک ګورې څومره ناروا کوي لګیا دي په خپله د خام سر باندې سودا کوي لګیا دي د سپینو حورو ویش کوي د خوب په تعبیرونو د سپینو حورو ویش کوي د خوب په تعبیرونو کیسې د جنتونو د بقا کوي لګیا دي یو څو بدرنګه خلک د تیارو سره ملګري یو څو بدرنګه خلک د تیارو سره ملګري د یوې کوشش د مرګ ستا د رڼا کوي لګیا دي زما د قتل شوو ارمانونو هدیره کې زما د قتل شوو ارمانونو هدیره کې دردونه د چا شور کوي غوغا کوي لګیا دي د داسې بې زبانه ښار وګړي یو میرویسه د داسې بې زبانه ښار وګړي یو میرویسه چې ژوند نه پکې خلک تمنا کوي لګیا دي یوه لنډۍ وایم چې د یارانې لایق دې نه یم ورکه پښتو شه میراثي در پاتې
زڅونم کبد سړی نو خانم خانو بیا سما زڅونم زد لیلا د بڼو غشنم زد لیلا د بڼو غشنم زد لیلا زد لیلا د بڼو غشنم زد لیلا د بڼو غشنم زد مجنون سینه کې زړم وای خانو بیا سما زڅونم کبد سړی خانو بیا سما زڅونم خوښ په دې پېښې زندګۍ هم یم 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 خوښ په راتلونکي ژوندان هم یم خانو بیا سما زڅونم کبد سړی نو خانم خانو بیا سما زڅونم ډوبې تللی څه د غم د مولانا شمس زمان ترې تم د مولانا نه یې په شوشرو هېره شوې افسانه د د انسان په لاس کې بم د مولانا ستا په شان سر کو بچله بینما یو مې خدای یو مې صنم د مولانا دا څراغ واخله لاس په لاس به ګرځو بیا انسان ورک دی تورتم د مولانا په ما کې بل څوک د ګویا شاهده په ما کې بل څوک د ګویا شاهده زه یم خدا زونه یم خانو بیا سما زڅونم کبد سړی خانو بیا خدای کې انسان په پوښوا ما نه پاتې شوې په دې باندې ګلمینې ما نه پاتې شوې په دې باندې ګلمینې چې خبره د پښتو نه د پیسو شوه او موږ د چا نه ګیله وکړو زور جلاله موږ د چا نه ګیله وکړو زور جلاله چې جګړه وه په نصیب د پښتنو شوه اوس مې هغه د زړه زور نشته غمجنه اوس مې هغه د زړه زور نشته غمجنه ستا واده هم ورځ په ورځ په زړېدو شوه یو څو بیت لنډ نور دي وایي انقلاب دی او جنګونه دي ګلابه انقلاب دی او جنګونه دي ګلابه دلته کور په کور ویرونه دي ګلابه نور زما د زړه په وران انګړ کې څه دي نور زما د زړه په وران انګړ کې څه دي پکې ته یې ستا یادونه دي ګلابه او دلته هره پت نازل د اسرائیله دلته هره پر نازل د اسرائیل او د کاڼو بارانونه دي ګلابه راشه ما زړه دې په ټکور ټکور کا راشه ما زړه دې په ټکور ټکور کا د غمجن صاحب شعرونه دي ګلابه په خپلو وینو یې ولس ته زندګي راوړي په خپلو وینو یې ولس ته زندګي راوړي شاباس په هغو چې موږ ته ازادي راوړي مننه په مینه سر نه ورته تېر یو غلیمانو ته په مینه سر نه ورته تېر یو غلیمانو ته هم موږ د انکار ژبه د زور له بندګي راوړي چې اتکا په خپلو مټو کوي هغه ځوانان چې اتکا په خپلو مټو کوي هغه ځوانان له زحمتونو یې هېواد ته سوکالي راوړي د زړه د زخم تازګي مې په خندا شوه ورته د زړه د زخم تازګي مې په خندا شوه ورته باد یې له ځان سره د زلفو خوشبويي راوړي ای مروره د وختونو زه په خدا به شو بس ای مروره زه په خلا به شو ای مروره د وختونو زه په خلا به شو بس ګیلې د پرېږ د غريو نیولې مې زاري راوړي ګیلې د پرېږ د غريو نیولې مې زاري راوړي زړه ته تسل په دروغجنو وعدو نه ورکوم زړه ته تسل په دروغجنو وعدو نه ورکوم
چې مظلومیان یم له فطرت مې خپلواکي راوړي چې مظلومیان یم له فطرت مې خپلواکي راوړي ناره داسې کومه غواړم لوی افغانستان خیبر کې به خاطر بابا ته ووایم غزل دا هر څه چې زما دي مزې ولې کړي په بل تیارې به را رڼا کړم خپل قوم به کړم بدل په سوات بغیر تیرا کې به راویښ کړمه ځوانان ناره داسې کومه غواړم لوی افغانستان د علم دکتور شمله شمله وزیرستان کونړ کې روزلي دي بچي لکه زمریان سپېڅلي پښتانه لري ننګرهار او شین لغمان مردان سالي جنت بیا نورستان ناره داسې کومه غواړم لوی افغانستان په خوست کې ډنډکۍ خورم بیا پکتیا کې مېلمه کېږم ځاځیو ته سلام کړم نیمروز ته روانېږم لوګر ته صدقه شمه پکتیکا کې لږ ګرځېږم پراو کاپیسا کې ملا ډېر نرم یاران ناره داسې کومه غواړم لوی افغانستان کندهار د احمدشاه و سکسي او دراني شته هلمند د غیرت کور دی ښه په ډېر دي مېړه نشته غزني د تاریخچلې له آثار پخواني شته وردګ زابل کابل آباد سفروان ناره داسې کومه غواړم لوی افغانستان یو ځلې به چکر لره ورځو زه او بهار قربان له شفرغان او سمنګان او د مزار دا ټولې ښکلې سیمې د هرات دی که تخار کندوز مې خزانه ده هم بامیان هم بدخشان ناره داسې کومه غواړم لوی افغانستان د توجه نه نړۍ سړی ټوپک په لاس ګو تماشه کې ناست دی هغه سړی ټوپک په لاس ګو تماشه کې ناست دی خالق خیر کې د خپل ورور په دروازه کې ناست دی او په خپل ظلمي زوی باندې خاورې سموي او ژاړي پنځمه ورځ ده چې دا خوار په هدیره کې ناست دی زما د عمر یار زما د ژوند ملګری د رنګینو څښتن د ښکلاګانو سپرلی هغه سجده روا وی دې ته سجده کېدله زما د خواښې خو سر یو زوی د دوی د زړه سکون د دوی د زړه ستن و په دوی ولاړه دا د جوړه خویندو ډېر ګران ورورو دا هم په هغو مهربان ورورو یوه لحظه ترې بېلېدلی نه شو د جدایۍ زغم یې کولی نه شو خو د وطن سره یې مینه وه وطن یې مور ګڼله خو د وطن سره یې مینه وه وطن یې مور ګڼله خپله پښتنه ژبه یې د ځان لپاره انتخاب مې لور دوکړله د وصل شپې په دریاب د عشق لاهو کړله هغه چې تللو زه په بیا بیا ښکلولم هغې لکه ماشومه به یې غېږه کې نیولم هغې هغه چې تللو زه په بیا بیا ښکلولم هغې لکه ماشومه به یې غېږه کې نیولم هغې مور یې په ټنډه او د مور لاسونه دې ښکل کړه بیا یې د پلار پسې د خور لاسونه دې ښکل کړه بې له چا ژوند شو بې له چا ژوند تېرول ګران دي هغې هم ډېر ویل بې له تا ژوند تېرول ګران دي زه لکه پاڼه زیړېدمه پسې له کوره پټه ژړېدمه پسې پوره تمه شپې د شپې عجیبه خوب راغی هماغه راغی اوس پرلی د مینتوب راغی نو ما ورته وویلې چې نه راځې بېځانه یمه مننه کوم هماغه راغی اوس پرلی د مینتوب راغی نو ما ورته وویلې چې نه راځې بېځانه یمه باور مې وشه چې بې خونده بې له تا نه یمه هغې ویل پام چې ما پسې چېرته خفګان ونه کړي ګوره ساده نه شي خوینه د یوان ونه کړي زه مې د مور پلار په دعا افغانستان ساتمه نادان ستا د سر ټیګری ساتم افغان ساتمه مننه کوم زه مې د مور پلار په دعا افغانستان ساتمه نادان ستا د سر ټیګری ساتم افغان ساتمه چغه مې وکړله له خوبه را بیداره شومه په نیمه شپه کې ژړاګانو ته اوزګاره شومه سبا یې لمر په لورې باد لمبو سېزلی راغی په ماهیپر را کې وتو په زړه داغلی راغی تر ننګرهاره چې راتلو خړ پټ کوټور واخیستو د سیفۍ کلی په جړا جړا کې شور واخیستو د سیفۍ کلی په جړا جړا کې شور واخیستو یو دم اواز چې بلال مړ دی او بم خوړلی مورجان یې عمره دا جل غشي سم خوړلی بېهوشه پرېوته مظلم یې دومره زور واخیستو د ناوېتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو د ناوېتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو چې په ځان پوه شوم نه بلالو نه ګډ د بلال
بلال چا ویل خپین و چا ویل مرد بلال بی دست افلار لیونی شو چا ویل خپین و چا ویل مرد بلال بی دست افلار لیونی شو تو مور زړګی ہوئی حضوری شو خوین استری لکه دینی ټچیږي په چوغو جړې دې ټچیږي بس ژوند دی تیریږي د شپو شمار کوما ناسته مرګ ته انتظار کوما ناسته مرګ ته انتظار کوما د توجه مو نړۍ موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم باچا د ارګ بهر راشه تماشې وګوره د دې بېوسو خلکو مړې جنازې وګوره د غر نه اختر اور اخیستی دی بېغمه ګرځي په جوماتونو کې په سرو وینو سجدې وګوره که د دې خاورې وینه زړه کې لرې ځانې ګڼې بیا خو راځه که نه یو څو شپې د مورچې وګوره په هر یو کور غم دی بېغمه موده کېږي څنګه صحیح جواب غواړم زما سره نږدې وګوره باچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم باچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم زمونږ سترګو شوګیر کړی دی خوبونه غواړو په دې کنډر کنډر کورو کې مشالونه غواړو د دغه جنګ د ختمېدلو فیصله څنګه شوه موږ ته صفا خبره وکړه جوابونه غواړو بس چې په ښه بده پوه شوي یو ټوپک ګرځوو د دې ټوپک پر ځای راسوکي ګلابونه غواړو خلک ډار شوي دي له ویرې کوره نه راوځي خلک ډار شوي دي له ویرې کوره نه راوځي په دې وطن باندې د امن بارانونه غواړو په دې وطن باندې د امن بارانونه غواړو باچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم یو مازدیګر خو د دې پورې چم کوڅې ته راشه ژړا به واورې یتیمانو دروازې ته راشه دا په خپل ژوند باندې نه هره شپه لیدلې نه ده دلته بلها خلک نه هر د یوې شپې ته راشه رنګ رنګ جنډې ډېرې لوحې به ستا په سوچ کې نه وي په شمار به ستړی شي دې پورې هدیرې ته راشه لاس په نامه باندې ولاړې پاچا څه دې وکړه لاسونه ښکته که رکوع وکړه سجدې ته راشه لاس په نامه باندې ولاړې پاچا څه دې وکړه لاسونه ښکته که رکوع وکړه سجدې ته راشه پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم دلته چې ظلم کوي مخې ته یې خار نه شو څوک قاضي لرو پړی د دار لرو په دار نه شو څوک لکه محشر هر یو سړی خپلو خلو کې ډوب دی د چا غمونو او دردونو ته وزګار نه شو څوک که چپه خوله کښېنم په دې راته ځان بد ښکارېږي که رښتیا وایم افغانانو ته په کار نه شو څوک که چپه خوله کښېنم په دې راته ځان بد ښکارېږي که رښتیا وایم افغانانو ته په کار نه شو څوک نن چې ژړا کوم ګیلې کوم ودې کوم زه هره ورځ وژل کېږم خو په کار نه شو څوک د محبت په کار کې دومره خدای وهلی شمه د محبت په کار کې دومره خدای وهلی شمه چې د اظهار لفظونه خولې ته راشغلی شمه د محبت په کار کې دومره خدای وهلی شمه چې د اظهار لفظونه خولې ته راشغلی شمه زه چې په هره شپه کې یو کتاب کتلی شمه زه چې په هره شپه کې یو کتاب کتلی شمه نو ستا د زړه خبرې سترګو ته لوستلی شم غضب دی چې ستا که په نظر کې ګناهګار و مزې مې وي ستا که په نظر کې ګناهګار و مزې مې وي سوچ د خلقتونو کې ایثار و مزې مې وي ما ته به ترلاسه شو د ځان له اذیته خوند ما ته به ترلاسه شو د ځان له اذیته خوند تا ته به باران کې انتظار و مزې مې وي درد به مې دیدن لپاره خدای نه په لمانځه غوښته درد به مې دیدن لپاره خدای نه په لمانځه غوښته کله به چې زه ښه ډېر بیمار وم مزې مې وي اوس خو د الفت کیسې د یار د غرور دویم نوم دی اوس خو د الفت کیسې د یار د غرور دویم نوم دی زه چې د ملنګې جینۍ یار وم مزې مې وي زه د مصنوعي خوشبو له حسه په عذاب یم زه د مصنوعي خوشبو له حسه په عذاب یم زه چې د لونګو خریدار یم مزې مې وي څه وکړم چې تا ته د اظهار ژبه مې ګونګه ده څه وکړم چې تا ته د اظهار ژبه مې ګونګه ده مخکې خو نو سم په خوله جرار یم مزې مې وي او ما ته د خوږو په راکولو مې تسل کېده ما ته د خوږو په راکولو مې تسل کېده تا ته به چې سترګې په لار مزې مې
زما تر رسیدو پورې وباڼې پاڼې ګلاب زما تر رسیدو پورې وباڼې پاڼې او د ګلونو د شړشم ګزاره نه کېدله زما په سترګو کې به اوښکې شولې تاوې تاوې زما په سترګو کې به اوښکې شولې تاوې تاوې چې تا به وویل چې ځم ګزاره نه کېدله زه د قلم ته د ټوپک خاوند وې دا توپیر و زه د قلم ته د ټوپک خاوند وې دا توپیر و زما په ټوپک ستا په قلم ګزاره نه کېدله ساه به مې لنډه شوه او سترګې به مې ډکې شولې ساه به مې لنډه شوه او سترګې به مې ډکې شولې ما به ویلې درته مرم ګزاره نه کېدله ټول جنتونه یې له سره صدقه کړه پسې ټول جنتونه یې له سره صدقه کړه پسې بې له غنمه د ادم ګزاره نه کېدله چې تا به جنګ غوښته ما سوله لکه اور او اوبه چې تا به جنګ غوښته ما سوله لکه اور او اوبه اقیاره خود په دې رقم ګزاره نه کېدله اقیاره خود په دې رقم ګزاره نه کېدله بیا له سره ځوانه شوه بیا تازه کېده بیا له سره ځوانه شوه بیا تازه کېده په درد مې د زړې مینې روا تازه کېده زما په ترانو شونډو د خندا مزل ښه نه دی په دې سره مې هر یو غم کې ساه تازه کېده اختره بختوره ما غوښتلې په دې وجه اختره بختوره ما غوښتلې په دې وجه د ډېرو په څېره صرف په تا تازه کېده زمونږه یارانه به د باران په ورېدلو زمونږه یارانه به د باران په ورېدلو له حد نه ډېره زیاته ماسیوا تازه کېده زما د خوشحالۍ یوازینی سبب به ته وي زما د خوشحالۍ یوازینی سبب به ته وي یوازې مې په تا د زړه دنیا تازه کېده بابا صاحب کې بیا نن یوې پیغلې خپل مراد ته ډیوه ولګولې تر سبا تازه کېده ډېره مننه خدای نادرسه ظالمان دي دوی له خدایه نه وېرېږي موږ له خدایه سوله غواړو دوی په وینه نه مړېږي د شپونکي شپې له یې ورکېږي له صحرا نه پناه کېږي ماشومان نو له غربته ټول بې علمه رالوېږي څوک په هغه څوک په دغه لروبر کې وژل کېږي سوداګر د خپلې خاورې په خیانت کله شرمېږي شملې ښکته لوڅ سرونه د ټیکري ارزښت کمیږي پښتانه مو ټول ویده دي ضمیر پلورې نه وي خېږي د بنګړیو شرنګهار مو په ویرونو کې جوړېږي سره لاسونه ناوکۍ مو له بنګړیو نه خلاصېږي سلطنت دی د لیوانو بې ګناه وینه تویېږي سترګې پاکې له رنجونه سترګې پاکې له رنجونه د اندازې نه محروم شوی سترګې پاکې له رنجو نه راندې نه ورته رسېږي شونډې وچې پرده پوخه د اندازې نه محروم شوی د پښتو کلتور رواج مو د خپو لاندې خاورې کېږي په ګودر کې د نجونو ګران له سرې مرمۍ ورېږي چنارونه لمبه شوي له څېړۍ انګار جوړېږي شاهین هم له خوفه غلی زرګې غلې پاتې کېږي زه هم ژاړم ته هم ژاړې اوښکې ولې نه وچېږي زه هم ژاړم ته هم ژاړې اوښکې ولې نه وچېږي هر یو قوم چې بې همت وي له سیالانو پاتې کېږي داسې سپک شو لکه خلی داسې ورک لکه ایره شو نه امسا شو د چا لاس ته نه مژوک په چېرته څلی هغه خوله میده میده شه په منیز چې مخته شي یار په سیس چې مخته شي د لالا غوندې باتور شي د اشنا غوندې باتور شي ستر جنرال د کمالونو شاه شجاع غوندې باتور شي تاریخونو کې یادېږي احمدزی له ډېره غمه لکه شمع ویلې کېږي د شپونکي شپې له یولې کېږي له صحرا نه پناه کېږي غلبله ده د اغیارو د کېږدۍ لمن ورکېږي دا چې لمبه زما اغوش دی دا چې لمبه زما اغوش دی په والله تللی رانه هوش دی دلته د چا وینه کې جوش دی دا چې ښکارېږي سفید پوش دی پک د پښتو راځي نوړېږي سرتورې کړمه